ژبه یو منظم ارتباطي سیستم دی چې انسانان یې د خبرو، اشارې، نښې یا تر ډیره د لیکنې له لارې کاروي. د ژبې جوړښت ګرامر دی او آزاد عناصر یې کلمات دي. د انسان ژبه د حیواناتو د ارتباط له پیژندل شوي سیستمونو څخه جلا ده، ځکه د لیک په یوازې یو ډول لیدلو، غږ او نورو پورې نه ده تړلې، بلکې په بېلابېلو فرهنګونو او وختونو کې ډیر بدلون پکې پیښیږي او د نورو سیستمونو په نسبت د مفاهیمونو یو غټه برخه رانغاړي. د ژبې عالمي څېړنه ژبپوهنه بلل کیږي. د ژبو ژورې څېړنې لکه د ژبې فلسفه، د ژبې او فکر تړاو او داسې نور بحثونه لکه دا چې کلمات څه ډول د انسان تجربه بیانوي، لیک تر لیک د لرغوني یونان په تمدن کې د ګورګیاس او افلاطون له وخت روان دي. د روسو د 1912 بیا د 1908 په څېر متفکران وایي چې ژبه له احساساتو څخه سرچینې اخلي، خو د کانټ په 1940 بیا تر 1804 په څېر متفکران په دې باور دي چې ژبه له عقلاني او منطقي تفکر څخه سرچینې اخلي. د 20مې پیړۍ فیلسوفان لکه ویټګېټسټاین په 1889 کې بیا تر 1951 استدلال کوي چې فلسفه په خپل د ژبې څېړنه ده. د معاصرې ژبپوهنې په مهمو څیرو کې فرډیناندو سوسور او نوام چامسکي یادولی شو. ګمان کیږي چې ژبه له لومړنیو انسانانو له ارتباط سیستمونو څخه په تدریج سره هغه مهال جلا شوې ده چې هغوی د ذهن نظریه چې په انګلیسي کې تیوري اف مایند ورته ویل کیږي یو اروايي مفهوم دی او د ذهني حالتونو لکه باورونه، موخو او غوښتنو د څرګندولو وړتیا ته وایي. او قسمندي یو فلسفي مفهوم دی چې په انګلیسي کې انټینیشنلټي ورته ویل کیږي او موخه د تصویراتو د جوړولو لپاره د ذهن وړتیا ده. د جوړولو وړتیا مومنده کله ناکله هم ګمان کیږي چې دغه پرمختګ د مغز د حجم له ډیرېدو سره رامنځته شوی. ژبه د انسان د مغز په بیلابیلو ځایونو کې رامنځته کیږي، په ځانګړي ډول په بروکا او ورینکا کې. انسانان ژبه د ماشومتوب د دورې په لومړیو کې مومي او ماشومان په معمولی ډول تر 3 کلنۍ پورې رانی خبرې زده کوي. ژبه او فرهنګ له یو بل سره تړلي دي. له دې امله ژبه په ارتباطي کارونو سربېره ټولنیز اړخونه هم لري، مثلا د یوې ډلې هویت څرګندوي او ټولنیز پاړکي یې سره ویشي. ژبه د وخت په تیریدو سره بشپړیږي او بدلون پکې پیښیږي. د ژبو د تکمیل تاریخچه له اوسنیو ژبو سره د پرتله کولو له لارې رغولی شو چې څرګنده شي مورینو یا اجدادي ژبو یې څه ځانګړي لرلې ترڅو د ودې نور پړاوونه رامنځته شي. د ژبې هغه ډلې چې ریښه یې مشترکه وي د ژبې کورنۍ په توګه پیژندل کیږي. د دې په مقابل کې که ثابته شي چې یوه ژبه له نورو ژبو سره هیڅ مستقیمه یا غیر مستقیمه اړیکه نه لري، منځوي ژبه بلل کیږي. ډېرې داسې ژبې شته چې نه دي ډلبندي شوي ځکه هیڅ ډول اړیکه یې نه ده ثابته شوې. همدا راز ښایي په نړۍ کې هیڅ جعلي ژبه موجوده نه وي. څېړونکي په دې باور دي چې له 50 تر 90 سلنه هغه ژبه چې د 21مې پیړۍ په لومړیو کې خبرې پرې کېدې ښایي تر 2000 کاله پوره له منځه لاړې شي. ژبپوهنه باندې 2000 کاله وړاندې په هند کې د ځانګړو ژبو تر لومړنیو تشریحاتو راوروسته ژبپوهنه پر یو علم بدله شوې ده. اوسنۍ ژبپوهنه یو داسې علم دی چې د ژبې پر ټولو اړخونو بحث کوي او له ټولو نظریو لیدلورو څخه یې څېړي. لومړنۍ ژبپوهنه د ژبې رسمي څېړنه په هند کې له پانیني سره پیل شوې ده. پانیني تر میلاد مخکې د 5مې پیړۍ ګرامر لیکوال او د سنسکریت ژبې لپاره د مورفولوژي 3950 قواعد ولیکل. له دې سره سومري لیکوالو د سومري او اکاډي د ژبو ګرامر توپیرونه تر میلاد مخکې په شاوخوا 1900 کاله کې وڅېړل. ورپسې په راتلونکي ټولو لرغونو فرهنګونو کې د ګرامر څېړنو دود پراخ شو. تر میلاد وروسته په 19مې پیړۍ کې پورټ رویال ګرامر لیکوال د نظریه تعقیب کړه چې د ټولو ژبو ګرامر د یو نړیوال فکر په بنسټ کې ریښې لري. له دې امله ګرامر نړیوال دی. په 18مه پیړۍ کې بریتانیایي فیلالوژیست او د لرغوني هند متخصص ویلیام جونز د لومړي ځل مقایسو میتود یې وکاروه او د مقایسو ژبپوهنې بنسټ یې کېښود. د 20مې پیړۍ په لومړیو کې فرډیناندو سوسور ژبه د ساکانو عناصرو د سیستم په توګه معرفي کړه چې په خپلو کې د شته تضادونو له لارې مشخصیږي. نوې ژبپوهنه په 1960مه لسیزه کې نوام چامسکي د ژبې تولید نظریه وړاندې کړه.
د دغه نظریې پر بنسټ د ژبې تر ټولو اساسي بڼه د هغو نحوي قواعدو مجموعه ده چې د ټولو انسانانو لپاره نړیوال دی او د ټولو بشري ژبو بنسټ جوړوي. دا قواعد دغه مجموعه یونیورسل ګرامر نومیږي. په دې توګه دی وایي چې د هرې ژبې ګرامر د ژبپوهنې لپاره یوازې تر هغه ځایه اهمیت لري. موږ نړیوال اساسي قواعد ترې راوستی شو. د نړۍ د ژبو کورنۍ د نړۍ ژبې په داسې کورنیو کې ډلبندي کولی شو چې له هم نسبو ژبو څخه جوړې وي. ژبپوهان د ژبو سلګونه کورنۍ راپېژني، که څه هم کولی شو ځینې په لویو ډلو کې ډلبندي کړو ځکه چې لا ډېر شواهد ترلاسه کیږي او ژورې څېړنې کیږي. دا مهال لسګونه جلا شوي یا منځوي ژبې هم شته. دا هغه ژبې دي چې د نړۍ له هیڅ بلې ژبې سره د ارتباط ثبوت نشته. له دې ډلې باسکي ژبه ده چې په اروپا کې خبرې پرې کیږي. همداراز نیو میکسیکو، اوریچا، میکزیک، د جاپان اینو ژبه، د پاکستان بروشاسکي او ډیره نوري. د ژبو هغه کورنۍ چې په نړۍ کې د ټولو ډیر ویونکي لري د هندو اروپایي ژبو کورنۍ ده چې د ټولې نړۍ د نفوس 40 کلنه برخه پرې غږیږي. د ژبو په دې کورنۍ کې د نړۍ اصلي ژبې لکه انګلیسي، اسپانیایي، جرمني، روسي او هندي هم راځي. د هندو اروپایي ژبو کورنۍ لومړی د اورسیات د کډوالۍ په دوره کې تر میلاد راورسته شاوخوا تر 400 تر 800 او بیا د اروپا د استعماري پراختیا له لارې وده وکړه چې دغه استعمار هندو اروپایي ژبه هم له سیاسي نظره او هم د ډیروالي له نظره د امریکا په لویه وچه او ډیرو نورو هیوادونو کې برلاسي موقعیت ته ورسولې. په چینی تبتی ژبو د نړۍ 20% خلک خبرې کوي او د ختیځي اسیا ډېرې ژبې پکې راځي لکه هاکا د چین، ماندارین، کانټوني او سلګونه نورې کوچنۍ ژبې. په افریقا کې د ژبو کورنۍ ګڼې دي چې تر ټولو لویه د نیجر کانګوي ژبه کورنۍ ده. په دې کورنۍ کې د سواحلي ژبو او یوروبا په څېر ژبې شاملېږي. د نړۍ 9% وګړي په نیجر کانګوي ژبو خبرې کوي. هم دومره شمیر خلک هم په افریقایي آسیایي ژبو خبرې کوي چې لویه سامي ژبه لکه عربي، عبري او د صحرا سیموي ژبې لکه بربري او هوسا پکې شاملېږي.